نو دا ډېر د شکرانې ځای دی. الحمدلله چې دغسې علماء کرام او طلباء کرام په یوه ځای کې د دغسې علمي مهارتونو سره وینو چې دا موږ ته د راتلونکي دپاره ډېر لوی لوی امیدونه راپیدا کوي. دوهم دا چې دغه مهارتونه د شاګردانو چې موږ ولیدل او یا یې وینو مشاهده کوو یې د دې نه موږ ته دا امید پیدا کېږي چې موږ الحمدلله دې ته امیدوار یو چې راتلونکي په نږدې راتلونکي کې به موږ دغسې کسان ولرو چې هغه که موږ د دې تمه وکړو چې دغه نظامونه به رهبري کوي او د دې ضرورت تر هر وخت نه بل نن ډېر ځکه زیات دی چې موږ په دغه 40 کالونو کې ټول علمي هستۍ له لاسه ورکړه، علمي مراکز هم د لاسه ورکړه. دښمن کوشش وکوه چې زموږ علمي مراکز او زموږ دیني مراکز که په فزیکي شکل وو او که په معنوي شکل وو هغه را تخریب کړي. د شرق او د غرب دښمنان راغلل او زموږ ټولې هستۍ را تخریب کړې. نو دې ته ضرورت دی چې موږ د دغه نقصاناتو او د دغه تخریباتو د جبران دپاره زیات کوشش وکړو تر څو هغه په لږ وخت کې بېرته جبران کړو. وروڼه تاسې شاهدان یې چې دښمن په ټول د وخت کې هغه ټول تمرکز یې په دیني علم او په دیني علماو باندې و. خصوصا بیا دغه وروستی یرغل چې د امریکایانو لخوا راغی د هغوی ټول تمرکز په دیني عالم او طالب مدرسه مسجد او په دیني مرکز باندې و. هم یې تخریب کړل او هم یې په معنوي شکل داسې پروګرامونه په دغه مراکزو کې پیاده کړل چې هغه زموږ هغه اصلي علمي کیفیت او هغه علمي حیثیت یې له منځه یووړ. موږ ته اوس دا معلومات شوی چې اوس په دغه مراکزو کې چې د دین په نامه باندې دلته آباد هم وو، که مدارس وو، که دارالعلومونه وو، دغسې نصابونه یې منځته راوړل چې هغه په شعوري شکل کوشش شوی تر څو زموږ هغه علمي کیفیت راټیټ کړي. نو د علماو هغه اصلي حیثیت له منځه تللی. نو د دې د جبران لپاره کوشش پکار دی تر څو بېرته دا په لږ وخت کې او په کم وخت کې موږ دا نقصانونه جبیره کړو. نو هغه جبران یې د دغو مدارسو د لارې کېږي، د دغو علماو د لارې کېږي او د دغو شاګردانو د لارې کېږي. وروڼه عزیزانو، د یوې مدرسې او یا د علمي سلسلې یا د تعلیم او تعلم هغه اصلي ارکان چې دي یا مدرسه ده، یا استاذ دی، یا شاګرد دی او یا نصاب دی. په دې ټولو برخو کې کار پکار دی، په دې ټولو برخو کې زحمت پکار دی تر څو چې زموږ استاد هم معیاري وي، زموږ نصاب هم معیاري وي، زموږ مدرسه هم معیاري وي او زموږ شاګرد هم معیاري شاګرد وروزو. نو زما خبره ډېره به شاګردانو ته متوجه وي ورونو چې تاسې د دې ملک د دې ملت هغه هسته یې چې د راتلونکي امید تاسو ته کېږي. تاسې د دې دپاره راټول شوي په دې مرکز کې چې د راتلونکي نظامونو د رهبرۍ علم زده کړه او هنر پیدا کړه. تاسې د دې دپاره راټول شوي چې آینده دغه انساني ټولنه د یوه اسلامي چوکاټ کې رهبري کړي. نو عرض مې دا دی چې د شاګرد دپاره څو شیان ډېر مهم دي چې یوې مدرسې ته راځي، دا باید په نظر کې ونیسي. اول نیت دی. نیت باید زموږ صفا وي.
دغه شاګردان چې دلته راټول دي یا هر دینی مرکز ته یا هر علمي مرکز کې چې راټولېږي هغه لومړنی شی چې ضرور دي ورسره هغه خلوص د نیت دی. ورونو تاسو په دې نیت به راځئ د مدرسې ته چې دلته دین زده کړئ. کله مو چې دین زده کوم نو دین هغه جامع قانون دی چې هغه د انساني ټولنې د رهبرۍ قوت لري. کله مو چې دین زده کوو د دین په احکامو پوه شوئ نو موږ په دې مطمئن یو چې دغه انساني ټولنه به بیا رهبري کولی شي. نو یو نیت دا دی چې په دې کې هغه څه زده کړئ چې هغه روحیه د دغې مدرسې ده، چې هغه د دین زده کړه ده. دین په څه شي زده کېږي؟ قرآن کریم دی، حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم دی، فقه حنفي ده، عقاید دي، او د دې لپاره هغه فنون چې وسیله د دغه علومو د زده کړې لپاره دي چې هغه اصول د فقه دي، اصول د تفسیر دي، اصول د حدیث دي، لغت دی، عربي لغت دی، نحو ده، صرف دی، معنی دي. دغه علوم چې وسایل دي دا ورسره زده کړئ او بالاخره فقه او تفسیر او حدیث دا زده کړئ نو په دغه مجموع کې به تاسې دین زده کړئ. د دین په احکامو به پوه وئ. چې کله د دین په احکامو پوه شو نو موږ په دې پوهېږو چې نوره جامعه موږ د دغه دین په چوکاټ کې رهبري کولی شو. ځکه زموږ او تاسې سپېڅلی مقدس او جامع دین د اسلام هغه دین دی چې متضمن د ټولو تحولاتو، د ټولو نیکبختیو د انسان دی. دا هغه وروستی دین دی چې انساني ټولنه به تر قیامته پورې رهبري کوي. تر قیامته پورې د بل دین نه راځي نه بل قانون شي. نو طبیعي ده چې دا به داسې یو دین وي چې د انسان په ژوند کې څومره تحولات، څومره تغییرات رادرومي دا به په خپله لمن کې رانغواړي. او واقعا چې دغه دین د دې قوت لري چې دغه انسان تر قیامته پورې رهبري کړی شي. نو دا دغسې یو دین دی. نو د دغې دین د زده کړې دپاره موږ به نیت ولرو چې دغه زده کړو، او دغه زده کړه بیا د دې لپاره وي چې دا نورو ته ورسوو، نور په دغې علم باندې سنبال کړو. دوهم هدف د تاسې د راتګ دا دی چې هغه موخې چې د مدرسې لپاره یا هغه اهداف چې ټاکل شوي دي هغه مشخص به تاسې ولرئ، د تاسو سره په ذهن کې وي او د هغو هدفونو دپاره کار وکړئ. راتلونکې به دا وي چې په دې نیت باندې دغه زده کړئ چې په راتلونکې د جامعې دپاره خدمت او د خدمت مصدر واقع شي. د راتلونکې ټولنه تاسو ته ضرورت لري. د راتلونکې ټولنه داسې خلکو ته ضرورت لري چې په هغه په علمي لحاظ باندې د ټولنه انسان رهبري کړی شي. نو په دې لحاظ باندې د تاسې مسؤلیت دلته ډېر لوی دی. دلته چې راځئ وخت د ضیاع مخه ونیسئ، وخت مه ضایع کوئ، د استادانو خبرو ته غوږ ونیسئ. د استاد هر کردار دلته چې په مدرسه کې هر عمل چې دی کوم ګشت و ګذار لري د هغه د خپل ځان دپاره یوه اسوه ونیسئ او د هغې پیروي وکړئ. تاسې هم په علمي لحاظ او هم په اخلاقي لحاظ په دې مکلف یئ چې د استاد څخه په ټولو برخو کې زده کړه وکړو. نو استادانو نه هم زموږ هیله دا ده چې کله د مدرسې په ماحول کې وي خپل ټول حرکات وڅاري، خپلو ټولو حرکاتو ته متوجه وي، ځکه د شاګرد د ده څخه انتباه اخلي، د ده له خبرو څخه، د ده له حرکاتو څخه، د ده له ناستې ولاړو څخه، د ټولو څخه انتباه اخلي. نو شاګردان په دې مکلف دي چې د استاد ټول حرکات وڅاري او هغه د خپل ځان لپاره سرمشق وګرځوي او په هغې باندې عمل وکړي. نور هغه څه چې د شاګرد مکلفیت دی په دې مدرسه کې او هغه د ده په علم او په زده کړه کې اثرګذاره دي یا تاثیر اچوي، هغه د ده نیک اخلاق دي. په مدرسه کې دوه شان هدف دي، یو علم دی او یو اخلاق او تربیه ده.
څومره چې موږ علم کوو په هغې اندازه باندې باید زموږ اخلاق هم د هغه علم په مقتضا باندې برابر وي. خدای نخواسته که موږ علم هر څومره زده هم کړو خو چې اخلاق هم برابر نه وي، هغه علم د اثره دی. علم هم اثر نه لري، په بل باندې هم اثر نه لري. نو یو علم دی او یو اخلاق او تربیه ده. نو د اخلاقو د جملې څخه یو دا دی چې د استاد احترام وساتو. دا ډېر اثرګذار دی. د استاد احترام وساتئ، هم په مدرسه کې او هم په خارج د مدرسې کې. بلکې نه تنها د استاد بلکې د هر عالم چې هغه علم نه برخمن وي، هغه عالم وي، د هغه احترام وساتئ، قدر یې وکړئ. هغه د تاسې د معنوي پلارونو په منزله باندې. پلار ستاسې د جسماني ژوند وسیله ګرځېدلی، خو دغه استاد ستاسې د معنوي ژوند وسیله سبب دی. نو د دې دواړو په منځ کې ډېر فرق دی. ستاسو د دنیا او د آخرت ښېګڼې ټولې د دغه استاد پورې تړلي. نو د استاد احترام، د استاد قدرداني، د استاد قدر کول، دا د تاسې په علم کې سبب د برکت ګرځي. هغه احترام په مختلفو شکلونو باندې دی. د استاد په مخ کې به بې ادبي نه کوئ، د استاد له مخې به نه ځئ، د استاد غیبت به نه کوئ. په یو مجلس کې که د کوم استاد غیبت کېږي، تاسې یې مخه ونیسئ، تاسې چوپ پاتې شئ. خو په کوم شي کې چې استاد خوشحالي راځي، په هغې قسم باندې باید تاسې د استاد مراعات وکړئ. نو یو دا خبره ډېره ضرور ده. نور نو ورونو، دغه علمي مراکز امکانات هم په لاس کې دي. نو نن تر هر وخت تر بله وخته کوشش پکار دی تر څو د دې ملک او د دې ملت او د علماو د دغه نظام لپاره کوشش وکړو. نو الحمدلله موږ مدارس لرو، مراکز لرو، خو منتها په دې کې اوس موږ کوشش کوو چې د دغه مدارسو یا د دې مراکزو کیفیت ور برابر دا نه دغسې استفاده وکړو چې هغه مؤثره استفاده. نو الحمدلله موږ د دغسې مدارسو څخه لکه نن چې موږ د دې شاګردانو دغه مهارتونه ولیدل، د دې نه په استفادې سره به موږ کوشش کوو چې دغسې پروګرامونه سره شریک کړو او دغسې پروګرامونه موږ په ټولو مدارسو کې پیاده او عملي کړو. الله جل جلاله دې د مدرسې اهتمام مراکینو مسؤلینو ته اجر عظیم نصیب کا چې دغسې یو ماحول یې د شاګردانو دپاره جوړ کړی چې هم په علمي لحاظ او هم په اخلاقي لحاظ دلته شاګردان تربیه کېږي. نو موږ به وخت وخت دغه تجربې د نورو سره شریکوو. خدای جل جلاله ته امید دی چې زموږ په نږدې راتلونکي کې زموږ د ټولو مدارسو کیفیت هم برابر شي او یو اعظمي استفاده ځنې وکړو او په علمي لحاظ په اخلاقي لحاظ موږ دغسې معیاري مراکز ولرو چې هغه د دنیا د مراکزو سره سیالي وکړی شي. نو دې ته امیدوار یو.